د امریکا د سنا مجلس مخکښ غړي برني سانډرز په روانه اونۍ کې یو نوښتګر قانوني وړاندیز وکړ چې له مخې یې ولسمشر نشي کولی د کانګرس له څرګندې اجازې پرته د ایران پر ضد جګړه پیل کړي. دغه وړاندیز چې د ایران پر ضد جګړه مه کوئ په نوم وړاندې شوی یوازې هغه مهال د پوځي عمل اجازه ورکوي چې د ځان دفاع ته اړتیا وي. دا حادثه له هغې وروسته وشوه چې د اسرائیلو لخوا بې موجبه پر ایران هوایي او ډرون بریدونه وشول چې له امله یې سلګونه ایرانیان ووژل شول او ایران په ځواب کې بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 40 تنه اسرائیلي وګړي هم پکې ووژل شول. برني سانډرز ویل چې د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دا ډول بې پروا بریدونه د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده او دا خطر لري چې یوه بله سیمه ییزه جګړه راولاړه کړي. نوموړي دا هم ویل چې دا اړینه ده چې ولسمشر ته دا پیغام ورکړی شي چې د کانګرس له اجازې پرته د جګړې د اعلان واک نه لري. د سانډرز دا څرګندونې داسې مهال مخې ته راځي چې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو اترو برخلیک له ځنډ او بحران سره مخ دی او سانډرز پر نتنیاهو تور پورې کړی چې دغه خبرې اترې یې قصداً سبوتاژ کړي دي. د سانډرز دا قانوني وړاندیز یوازې د شخصي دریځ نه دی بلکې 7 تنه نور دیموکرات سناتوران هم ورسره یوځای شوي دي چې پکې پیټرز وولچ، الیزابت وارن، جیپ مارکلي، کریس وین هالن، ایډ مارکي، ټیمي بالډوین او ټینا سمیت شامل دي. پیټر وولچ ویلي چې منځنی ختیځ له وړاندې د جګړو له ناورین سره لاس او ګریوان دی او اوس مهال میلیونونه انسانان د لوږې او بېکورۍ له خطر سره مخ دي. نو نتنیاهو دا سیمه بیا یوې بلې اورلګېدنې ته ورټیل وهي. او همدې ورځ سناتور ټیم کین هم یو جلا قانوني وړاندیز وکړ چې له مخې امریکا نشي کولی د کانګرس له رسمي اجازې پرته د ایران پر ضد مستقیمه پوځي یرغل پیل کړي. نوموړي وویل چې موږ د یوې بلې اوږدمهالې بېپایلې او زیانور جګړې د پیل ویره لرو، یوه داسې جګړه چې نه یوازې د امریکا ملي امنیت ته زیان رسوي بلکې پوځیان مو یو ځل بیا د بېمعنا ربړونه له ګواښ سره مخ کوي. خو سره له دې ټولو هڅو دغه قانوني وړاندیزونه اوس هم له سیاسي خنډونو سره مخ دي. د کانګرس جمهوري پال اکثریت لا هم دې مسلې ته د شک او تردید له سترګو ګوري او سره له دې چې یو شمېر د امریکا اول دریځ لرونکي جمهوري پالان د بهرنیو جګړو مخالفت کوي، خو تر اوسه د ولسمشر ټرمپ د سیاستونو پر وړاندې ښکاره غبرګون نه دی ښودلی. دا خاموشي د جګړې د اختیار د یو شخص تمرکز ته لاره پرانیزي، هغه اختیار چې ښایي نه یوازې د سیمې راتلونکی له خطر سره مخ کړي بلکې د امریکا د ولس اراده هم تر پښو لاندې کوي. برني سانډرز تر دې وړاندې هڅه کړې وه چې د اسرائیلو لپاره د وسلو پلور بند کړي، خو هغه مهال ورباندې نیوکه وشوه چې د غزې د جګړې پر مهال یې ناوخته غبرګون وښود. تازه پیښه بیا په ایداهو کې رامنځته شوه، هلته چې زرګونه کسان د سانډرز او الکساندریا اوکاسیو کورتیز د وینا اورېدو ته راغلي وو. د غونډې پر مهال چې یو شمېر فعالانو د فلسطین لپاره ازادي بیرغ پورته کړ، امنیتي ځواکونو له تعالی راوایستل، خو سانډرز پرې څه ونه ویل چې دا چوپتیا یې دننه هم له نیوکو سره مخ شوه. دا قانوني هڅه که څه هم د جګړې د مخنیوي لپاره یو مهم ګام بلل کیږي، خو لا هم دا پوښتنه پر خپل ځای پاتې ده: آیا کانګرس به رښتیا هم وکولی شي د جګړې واک د ولسمشر له لاسه واخلي که نه؟ ښایي دا پټه جګړه چې د سیاسي تګلارو او شخصي ګټو پر بنسټ روانه ده یو ځل بیا ټول منځنی ختیځ د جګړې وینو، بېکورۍ او انساني ناورین ګړنګ ته ورټیل وهي. برني سانډرز د جګړې پر ضد دریځ نیولی او د سولې لپاره یې جوور غږ پورته کړی. دا غږ باید یوازې په سیاست کې نه بلکې د ټولې ټولنې د وجدان برخه شي، ځکه جګړه یوازې د توپونو او الوتکو نښته نه ده بلکې د انسانیت، اخلاقو، کلتور او ټولنیز وجدان پر ضد یرغل دی.